جواک ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو ستړي مشئ. زه سلیمان کامل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم او سلسله ده پیرنګي یا انګریز استعمار ګام په ګام. د افغانستان د نیولو په هڅه کې د پیرنګي افغانستان ته د راتګ موده صاحب لړۍ پیل کړې ده. نن موږ د شاه زمان باچا په دویم وار په هندوستان باندې په حمله باندې خبره کول غواړو. ملګرو څنګه چې تاسو ته د تیری ویډیو نه دا اندازه لګېدلې ده چې د شاه زمان باچا موخه دا وه چې دی لاړ شي هندوستان ته او د پیرنګي مخه د اول نه ونیسي. نو په 24 دسمبر کال 1999 کې شاه زمان د لاهور نه کابل ته په دې وجه واپس راغی چې د ده ورور محمود دراني د باچا په ضد پاڅون کړی و. هلته د حالاتو کابو کولو نه وروستو په دویم ځل په 4 جنوري کال 1998 کې بیا هندوستان ته ورسم شو. لاهور ته ورسېده. هلته په لاهور کې احمد خان بارکزی د پنجاب صوبې والي و. هغه باچا ته په لاره خبر ورکړه چې ورور د بیا په هرات د برید تیاری نیولې دی. دا وخت په هرات کې د شاه زمان باچا زوی قیصر والي و او د خبر تر مخه د محمود لښکرو دې کلابند کړی. باچا یو ځل بیا کابل ته ډېر په تلوار واپس شو. هغه منصوبه چې تیر کال د لرله چې هندوستان ونیسي او پیرنګي ووهي هغه بیا یو ځل د ناکامۍ سره مخ شوه او د ده په راتګ د ده ورور محمود دراني بخارا ته لاړ. د شاه زمان باچا لاهور ته په تګ راتګ باندې په دې وخت کې د پیرنګي ښه کلک نظر و. دې یې ډېر د نږدې نه څاره د ده تګ راتګ ته او د ده د تګ راتګ وجوهاتو ته او د ده قوت ته او د ده سټریټجي یا پالیسۍ ته یې خاص کر فوجي قوت ته یې ډېر په غور باندې کتل. شاه زمان په هرات کې و چې خبر ورته وشو چې په پنجاب کې سیک پورته شوی دی. دغه یو بله مسله وه. باچا ډېر ګړندی د بامیان په لار کابل ته لاړ او په 25 اکتوبر 1998 کې بیا پېښور ته له هغه ځایه او بیا د لاهور ته ورسېده. په جیلم کې ورته سیکانو لاره بنده کړې وه، چوکۍ یې جوړې کړې وې او بغاوتونه یې جوړ کړي وو. خو باچا په دغه یو مثال نه شو لاهور ته ورسېده. باچا چې لاهور ته لاړه نو د روغې جوړې لارې واخیسته، روغې جوړې یې برابر کړې. خو واپس چې بیا راته کابل ته نو په دغه موده کې باران ډېر زیات شوی و. د جیلم ګودر یا دریای جیلم دا راختلی و ډېر زیات. نو د بادشاه نه په جنګي سازو سامان کې چې ده سره کومې 2 فرانسې توپې وې هغه ترې په اوبو کې ایسارې شوې. څو ورځې پس هغه ورپسې چاره وړې او چې تپوس یې وکړو نو یې رنجیت سنګ راوړی دی. بادشاه د رنجیت سنګ نه ډېر زیات رضا شو او په دغه خوشحالۍ کې د لاهور والي کړ چې زه ته مې د لاهور والي کړې. نو هلته چې کوم د بارکزیو د قبیلې مشري وه هغه ختمه شوه او دغه شان سیکان د اقتدار خاوندان شو. نو پیرنګي استعمار دا وخت د هندوستان لویه برخه په خپل استعماري ریاست کې راوستی وه، کابو کړې او پاتې هندوستان یې د نیولو په کوشش کې مطلب پاتې هندوستان چې کومې برخې پاتې وي په دې کوشش کې و چې دغه پاتې برخې هم ونیسي. په دې موده کې ډېرو دولتونو چې کم پیرنګي دولتونه په نظر کې یوازې هندوستان نه و، د هندوستان سره ملحقه ټول ملکونه هغوی بالکل د خپلې ازادۍ اخري ساګانې اخیستې. دغه وخت ګورنر جنرال لارډ ویزلي د سبسډي ایري نظام په نوم باندې یو منصوبه جوړه کړه او منصوبه دا وه چې کوم خواوشا ملکونه دي نو هغه به
خارجه پالیسي د پیرنګي دشمن سره نه تړي او دا یو قسم هغه سیاسي حربه وه چې په دې د هغه دولتونو نه خپلې ازادۍ په اصل کې اخیستل غوښتل کومې چې د هغې په قدرت کې د اضافې باعث ګرځېدی. تر اوسه خپلواک خو ناتوان ریاستونو باندې زور واچو چې دوی به د برطانیې نه پرته له نورو هیوادونو سره هر ډول اړیکې شلوي. ایسټ انډیا کمپنۍ ته دې خپله ژغورنه وسپاري، یعنې دغه باور دی ورکړي ایسټ انډیا کمپنۍ ته چې موږ به بالکل داسې نورو ملکونو سره خپلې اړیکې نه جوړو چې په هغې پیرنګي ته نقصان رسي. نو د دې په بدل کې به پیرنګي دوی ته مرستې ورکوي او په نقدې پیسې، پوجي امداد وغیره. یعنې دا هغه لوثنامه وه. مطلب یې د برطانیه حاکمیت قایمولو د دولتونو نه خپلې خودمختارۍ اخیستل یا هغې لاس په سر کولو د دغه خودمختارو نه. پیرنګي که یو خواته د هندوستان په حاکمیت باندې یا په لوی مرکز ډیلي باندې خپل نظر ښخ کړی و پیرنګي، نو د بلې خوا شاه زمان باچا نه په دې یېرېدل چې هسې نه د ډیلي په نیولو کې د پیرنګي ښکر مات کړي او د ډیلي په نیولو کې د دې نه مخکې شي. پیرنګي استعمارګرانو د ډېر غور او فکر نه پس په دې نتیجه ورسېدل چې د هندوستان د مکملې قبضې پورې د افغانستان مخه په بل لوري وګرځوي. د افغانستان د کمزوري کولو او په ویره کې د ساتلو دپاره د ایران د لوري نه په هرات د برید بندوبست. بل طرف ته په پنجاب کې د سیکانو مرسته یې هم وکړه او ویې لمسول چې افغانستان ووهي یا هغه سره په وهلو ټکولو کې اخته شي. د پیرنګي د کالونیزم د تجربو په رڼا کې غوښتل چې په افغانستان کې که مذهبي او امتیاز لرونکي خلک په خپلو کې سره اخته کړي او دولت د دننه نه کمزوري کړي او داسې حالات پیدا کړي چې افغان ولسونه پیرنګي ته د امن خواست وکړي، نو دا به د پیرنګي په ګټه. د دې ذکر شوو نقطو نه د پیرنګي د واضحه تګلارې یا پروګرام اندازه لګي. د دې مقصد د عملي کولو دپاره پیرنګي په کال 1909 او یا 1990 کې د ډېرې بخښنې سره د تاریخ کې تیر وتم. د دې مقصد د عملي کولو دپاره پیرنګي په کال 1990 کې د مهدي علي خان په مشرۍ کې د جان مالکم په ملګرتیا یو میشن ایران ته په دې غرض ولېږلو چې د ایران د باچا په هرات باندې د حملې بندوبست وکړي. یاد دې وي چې مهدي علي خان د بمبې یو ډېر لوی تاجر یا سوداګر او د ایران په دربار کې ډېر اثر او رسوخ. د دې میشن د مقصد احوال جی پی ټینټ په خپل کتاب د افغانستان سلطنت په مخیولس باندې لیکلی دی. دغه پلاوی یا میشن په کامیابۍ سره واپس راغی، خو څو ورځې وروستو جان مالکم دوباره د تهران دربار ته حاضر شو. دغه تفصیلات لیفټیننټ جنرال میمن په خپل کتاب افغانستان کې بیان کړي دي او ډېر په تفصیل یې بیان کړي دي. انګریز استعمار جان مالکم د ایران باچا فتح علي خان سره یوه لوظنامه لاسلیک کړه. په دې حواله ډبلیو کې پریزر ټیټلر په افغانستان نومي کتاب کې په مخ 78 باندې دغه تفصیل راوړی دی او ویلی دی چې په افغانانو پورې اړه لري، نو چې هغې د خپل بادشاه که د هندوستان نه مخه راګرځوي نو کولی شي او د وطن په وران ویجاړولو کې په پیرنګۍ د هر چا هر قسم مرسته کوي. برطانوي حکومت له خپلې خوا لوظ وکړو چې ایراني پوځ ته به جنګي سازو سامان ورکوي. د ایران بادشاه فتح علي انګریز سره د شوې لوظنامې پوره کولو په لومړي پړاو کې په هرات راوخوت. شاه زمان د ایران باچا فتح علي شاه ته خپل استازی تورباز خان واستوه چې مخ یې وګرځوي. فتح علي شاه واپس تلو ته په دې شرط تیار شو چې شاه زمان باچا به خپل ورور محمود او حاجي پیروز واپس افغانستان ته پرېږدي او خپل منصبونه به ورته سپاري. دا دواړه دا وخت په تهران کې. په دې منصوبه کې د ایران د شاه مقصد دا و چې افغانستان د دننه نه
د پیرنګي د منصوبې مطابق کمزوري کی او باچا هم راونړوي. یو خوا فتح علي شاه او محمود د افغانستان د سپکولو تدبیرونه نیول، نو بل طرف ته د امتیاز لرونکو طبقو په لاس په وطن کې داسې اور ولګېد چې افغانستان یې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزه توګه باندې له زوره پرېسته. شاه زمان په کال 1800 کې په قندهار کې و چې د یو وزیر وفادار خان چې یو ډېر ضدي سړی و په خلاف یې ځینې سردارانو لکه پاینده خان بارکزي، اسلام خان پوپلزي، حکمت خان سرکاڼي، محمد عظیم خان الکوزي، میر ارسلا خان قزلباش او جعفر خان منصوبه جوړه کړه چې وزیر وفادار خان به وژنو او شاه زمان به ژوندی نیسو. هر کله چې وزیر وفادار خان خبر شو نو دغه ټول سرداران یې ووژل. په دوی کې د پاینده خان بارکزي زوی فتح خان چې وروسته په وزیر فتح خان یاد شه د خپلې کورنۍ سره اول قندهار او بیا ایران ته لاړ او هلته یې د ایران د باچا فتح علي شاه د شاه زمان ورور محمود سره په ګډه د پیرنګي په پره کې ودرېده. په دې ټوله کیسه کې یوه اهمه خبره دا ده چې دې سردارانو د وزیر د وژلو او د بادشاه د نیولو دپاره خبرې د یو هندوستاني پیر غلام محمد په خانقاه کې کړې وې. د دې پیر باره کې دا پته ونه لګېده چې دا څوک، خو ګمان کېږي چې دا لارنسو انګریز یا د هغوی رالېږلی بل جاسوس. خو د پیښې نه پس پیر غلام محمد وتښتېده چې په ډاډر کې ونیولی شو او سر یې پرې کړی شو. شاه زمان باچا په کال 1801 کې د پیرنګي د چقولو لپاره پېښور ته روان شو. پیرنګي فتح خان او محمود خبر کړل او هغوی د قندهار په طرف حرکت شروع کړ. د شاه والی مهر علي خان ساکزی د دوی مخه د کندهار نه د باندې نیولو کوشش وکړ خو کامیاب نشو او ماتې یې وخوړه. البته غداران امام بخش او سرخان یې ووژل. شاه زمان د پېښور نه د هندوستان د پنجاب په لوري د تګ غوښتنه کوله چې فوج ورسره شي او لاړ شي. نو دی بیا واپس راغی، د پېښور نه واپس راغی. شاه زمان کابل ته لاړ خو هلته سردارانو چونکې سرداران وژلي شوي نو د هغې په وجه یې مخالفت سیوا شو نو جلال آباد ته لاړ. د ده کشر ورور شجاع د پېښور والي په دې وخت کې کومک ته یې راووښته خو تر دغه وخته محمود کابل نیولی و. وروستو په جلال آباد کې شاه زمان او محمود په منځ کې جنګ وشو. شاه زمان مات شو. شاه زمان د لښکر نه جدا شو او د یو سردار چې عاشق نوم یې و په کور کې د وفادار خان وزیر سره ننواتی شو. شاه زمان باچا دې سړي سره ډېرې ښېګڼې کړې خو دې عاشق نومي سردار شاه زمان بندي کړ او محمود ته یې پټ په پټه حال واستو. شجاع عاشق پسې سړي ولېږل چې شاه زمان پرېږدي خو عاشق ونه منل. شاه زمان سره دا وخت د کوهینور مشهور غمې او لال پوکراج و. په کومه کوټه کې چې شاه زمان ایثار و د کوهینور غمې یې هلته په یو درس کې پټ کړ او پوکراج یې یو کاریز ته وغورځاوه. شاه زمان گرفتار شو او محمود ورله په سترګو کې د اور سلایي وګرځول، په دواړو سترګو یې ړوند کړ. دا وخت د شاه زمان باچا عمر 32 کاله و او دغه شان د پیرنګي افغانستان ته د راتګ لاره هواره شوه. دا هغه شاه زمان و چې پیرنګي ترېنه له ویرې رپېده خو بیا وروسته هم په سترګو ړوند شاه زمان په لودیانه کې د پیرنګي ننواتی شو یا هغه سره پناهګزین شو. په 25 جولای کال 1801 کې شاه محمود د افغانستان باچا شو. د وطن خپلواکي د پیرنګي او د ایران د باچا فتح علي شاه په لاس کې ورکړې شوه. اوس پېښور هم د شاه محمود په ولکه کې راغی او شاه شجاع له یې شکست ورکړ. انګریز چې د افغانستان نه بېغمه شو نو په ډیلي ته یې مخ وګرځاوه. په کال 1803 کې د ډیلي نه لږ وړاندې په پټپالګنج کې د
د فرانس په مشرۍ کې جنګېدونکي مرهټه پوځ ته انګریزانو ماتې ورکړه او ډیلې یې هم ونیوه. دلته چې محمود باچا شو نو حاجي پیروز یې له ایرانه راوغوښت او د هرات والي یې کړ. شجاع جوب ته او بیا کوټې ته لاړه. جمع یې هلته تېر کړ. د شاه زمان زوی قیصر او مدد خان هم ورغلل او بیرته جوب ته راغلو. له دغه ځایه زرمت ته لاړل. په 4 او 5 جون 1803 د یو هلک په سر د سني او شیعه جګړه وشوه. سنیانو شجاع راوغوښت او یو وفد یې په 14 جولای کابل ته راواستو. وزیر فتح خان په هزارو کې دا وخت ډېره و. شاه محمود په بالاحصار کې بندي شو او وسله یې کېښوده. د شاه زمان زوی حیدر قندهار ونیو او د شاه محمود زوی فراه ته وتښتېده. وزیر فتح خان د کوټې او پشین کتب ته د توبه کاکړي او اسدزیو ته لاړ. د بندي کېدو سره سم محمود د ړندولو حکم هم وشو، خو د ړوند شاه زمان په رحمدلۍ دغه سزا معاف شوه. شاه زمان غمي د کوهنور، هیرا او بل غمې واپس راوړل او عاشق مړ کړی شو. په شاه زمان کې ټولې پښتني او افغاني خویونه موجود وو، ولې په محمود کې هیڅ ډول درانه او انساني خویونه نه وو. د هغه هوس فقط اقتدار او یو عیاش ژوند تېرولو. په کال 1803 کې شجاع د افغانستان پاچا شو. فتح خان یې معاف کړ، خو هغه بیا وتښتېد او د شاه محمود زوی کامران کندهار ته لاړ او قبضه یې وکړه، خو بیا ترې واخیستې شوه. وزیر فتح خان شاه شجاع ته راغی، خو د لږ وخت ځنډ نه پس بیا وتښتېده. کامران سره یې په شریکه په کندهار قبضه وکړه، خو شاه شجاع په ورتلو باندې هغه وتښتېده، فراه ته لاړ. په کال 1807 ایران په 6م ځل په هرات باندې حمله وکړه او هرات یې محاصره کړ. تر 40 ورځو وروستو په بډو اخیستو یې دغه محاصره ختم کړه او واپس لاړ. شاه شجاع کندهار ته لاړ او د هلته نه سند ته د تلو اراده ښکاره کړه، صوبه سند ته. د ډېر اسماعیل خان او ډېر غازي خان په لار پېښور ته روان چې خبر کړی شو چې ماونټ سټیورټ الفنسټن یو انګریز استازی د باچا د لیدو دپاره را روان شوی دی. شاه شجاع په 10 او بیا په 25 جنورۍ 1809 کال کې الفنسټن سره د افغانستان د جمی دارالخلافه د پېښور په بالاحصار کې ملاقاتونه وکړل. انګریزانو په کال 1902 کې د ډېرې بخښنې سره 1802 کې انګریزانو په کال 1802 کې سلطان ټیپو وژلی و، ډیلې هم قبضه کړی و، اوس یې په افغانستان نظر و. په کال 1800 کې د روس او فرانس په منځ کې د تسلیت لوازنامه وشوه چې انګریز ترېنه یوه فرضي ویره راپورته کړه چې اصل لامل یې د پنجاب او افغانستان، بلوچستان او ایران کې د ټولو استعماري ګامونو اخیستلو پلان. دا وخت لارډ منټو په هندوستان کې ګورنر جنرال و. په ښکاره یې د نیپولین د مخنیوي دپاره امکانات لټول، ځکه یې د افغانستان باچا له الفنسټن د سیک دربار ته مټکاف او د ایران ته جان مالکم واستول. دا استازي په یو ډول جاسوسان هم چې کوټلي معلومات حاصل کړي. د الفنسټن په دې جاسوسۍ کې د وطن ملایانو او پیرانو د انګریز ډېره مرسته کړې ده. پیرنګي په دغه ملاقات کې د دوستۍ په نوم یوه لوزنامه وکړه، خو ورسره سم د افغان او سیک ترمنځ د جنګ لړۍ هم راښکاره شوې چې د راروانو کلونو پورې یې دوام ولري، او دا کلونه 30 کاله. یعنې انګریز او د انګریز په سازش باندې چې د سیکانو او د افغانانو په منځ کې کومه د جنګ لړۍ پیل شوه، نو دې 30 کاله دوام ولري. د سیکانو او افغانانو جګړې دواړو خواو ته ډېر تاوانونه واړول او ټوله ګټه یې پیرنګي ته ورسېده.
له دغه جګړو وروستو په اکتوبر 1898 کې انګریز په اول ځل په افغانستان پوځي یرغل وکړ. الفنسټن لا په پېښور کې و چې محمود یو ځل بیا کابل ونیو. دلته لارډ منټو الفنسټن واپس وغوښت چې په 14 جون 1809 کې د هندوستان ته روان شو. د شاه شجاع کورنۍ او خزانه راولپنډۍ ته د ساتنې لپاره ولېږلې شوه او ړوند شاه زمان چې یو وخت کې ترې نه پیرنګي ډېر یېرېده هم د انګریز د استازي سره پنډۍ ته ولېږلی شو. محمود د کابل نه شاوخوا نږدې نورې سیمې هم په ولکه کې راوستل غوښتل، خو محمود د کابل نه شاه شجاع د پېښور نه په یو بل پسې لښکرې روانې کړې. شجاع ماتې وخوړه او 4 میاشتې وروسته یې قندهار ونیو. بیا د ګومل په لاره پنجاب ته روان شو. د پنجاب په ساحیوال کې د رنجیت سنګ سره له لیدلو وروستو راولپنډۍ شاه زمان او کورنۍ سره د ملاقات لپاره هلته روان شو او باچایي یې د لاسه ورکړه. ملګرو، زمونږ دا لړۍ چې اوس په پیرنګۍ په کوم ډول افغانستان ته راځي، د الفنسټن د لوزنامې او د هغه د جاسوسۍ اثرات به څه وي، هغه به دې پسې په بله لړۍ کې تاسو سره شریکوو. تر دې دمه په دې اکتفا کوو. ډېره مهرباني.